او یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې که یو څوک د مالدارانو څخه رشوت اخلي او بیا غریبانو ته ورکوي، پر غریبانو باندې تقسیموي، نیت یې هم دغه وي چې د غریبانو لپاره د مالدارانو څخه رشوت واخلي، د دې شرعي حکم څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. رشوت اخیستل ناجایز عمل دی او په دغه نیت راخیستل چې د مالدار څخه یې اخلم غریب ته یې ورکوم، دا هم په رشوت کې داخل دی، دا هم حرام عمل دی او دا د نورو د ژوند سمولو دپاره خپل آخرت و عاقبت خرابول دي. لہذا د دې کار څخه باید ځان وساتي، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي پر هغه چا باندې لعنت دی چې کوم څوک رشوت اخلي، او پر هغه چا هم لعنت دی کوم څوک چې رشوت ورکوي. نو لہذا دغه کم ترتیب چې تاسو کوئ، د مالدارانو څخه رشوت اخلي غریبانو ته ورکوي، نو دا جایز کیږي نه بلکې ناجایز ده، ځان ساتل ورنه پکار دي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.